बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम खरजू दे MCC सलीरिश्तम विरोतम यानी 13 ورځې مو تاسو DHCP سرور سومو دغه چارجر واسه यानी DHCP mums sara istemaleegi the automatic IP address provide kawlu da यानी परun mo tasu DHCP हम install व हम चले configure अवल के scope रातल चुनु मुमर को द्वयम के रेंज द्व नवाला कर 200 को دریم کې چې د مونږ سره یعنی د دوه نواله تر لسه پورې چاله مو ورکو بیا په همدې طریقه ګیټ وے چې ما تاسو ته ویل چې زمونږ مخکې موضوع راس یعنی انټرنیټ شیر کولو دپاره دریم چې مونږ سره د سرور آی پی یعنی DNS خو څلورم چې مونږ سره یعنی د وینس آی پی ادرس 10.0.0.1 gateway kim ba munga 10.0.0.1 achol DNS kim ba achol awins kim chede IP asan kawas nen razu yani khabar de win servers chede mung sara yaw kute topics یعنی ما د پرونی ویل چې د وینس په واسطه مون کولای شو چې معلومات وکړو چې کوم کمپیوټر آن دي او کوم کمپیوټر آف دغه آن او دغه آف چې مون ته خی نو دا سو خی مون ته یعنی وین سرور زو د وین سرور انسټالیشنز لار بشي اډ رولز ان فیوچرز تا next byte کې په دې رولز کې چې دا وین سرور نشته رولز کې نشته لار بشي next byte او لاندې برابر شي دله او دلته بسو کې یعنی وین سرور دا بچي add a few charts او بیا next او بیا انسټال نه بعد چې لکه څنګه چې DNS ته مونږ IP ادرس واچو لکه څنګه چې مونږ DNS ته IP واچو نو په همدې طریقه یعنی وین سرور ته هم مونږ IP ادرس واچو لار بچ سرور لینک کارډز ته پرابډیس ته IP ورژن 4 ایڈوانس نه بعد چې را بشي وینس او دلته به آی پی ادرس اچي پرونم څه واچوله 10.0.0.1 یعنی د کلاینټونو او د سرورو د غونډو چې دغه وینس باید یو بل سره چې ده سیم ټو سیم لکه څنګه چې DNS بیا چې ده اوکے بای کی او بیا کلوز بای کی DHCP سرور مونږ لرو په DHCP کې مونږ IP ماچوله په DHCP کې مونږ ګیټوے ماچوله په DHCP کې مونږ DNS ماچوله په DHCP کې مونږ وینسم ماچوله پرون میاچوله یعنی د کلاینټس د لپاره د ضرورت نشته ده چې مونږ هغه له هم لار شو لکه دی غونډه چې څنګه وین سرور IP ماچوله هغه له هم ماچو یعنی لار به چې د کلاینټس لینک کارډز ته اوپن نیټورک شیرینګ سنټرز پراپرټیز IP version 4 link card obtain देता है ओके से IP पोर्ट तक कर start run same details IP can fake forward slash release चीजोर IP खत्म शूज द modem ना द IP पोर्ट तक रहो 192 दा बेट खत्म दा कमांड्स में पढ़ूंगा वाला تیار مونږ وین سرور لرو خر DHCP وبخای
डी सी पी کې پرون موږ سکوپ هم جوړ کاغم چې بیا چینج کو سپر سکوپ سره سکوپ تیار لرو موږ دې کې دنه ګوره سپر سکوپس ګوره سمپلز کې دنه موږ سره پرون موږ راوټر هم کو ډینس هم کو او په دې طریقه ون سمپل صحیح بیا آی پی کنفیگ سلاش رینیو پرون هغه لمغه ریزرف آی پی مور ګرګه فکر دی 300 غنه دلته ریزرف هم وګیا پنځه جالبات به سیستم خا هغه نه بعد دا به کلوز وایي چې بي بورډ دی خا وسزو د کتلو د پاره یعنی لار وشي چیرې ټولز نه باچې د لاندې براش او دلته وین سرور دا به چیک نه باچې ده لار وشي سرور نیم ډبل کلیک کا اکټیو رجستریشنز رائٹ کلیک کا او بیا ډسپلی ریکارډ او بیا چې ده ریکارډ آنر او بیا چې ده فایند ناوز جالبات ده کنه آی پی سی شه ده سلیک لور ده کچیر ته کمپیوټر آف نو بیا د اکټیو په ځای د تاسو راځي یعنی ریلیز یعنی ان اکټیوز کچیر ان اکټیو راغله نو پولیس چې دا پی سی تر اوسه پورې لګیدل او کچیر ته لګیدل نو بیا د تاسو راځي یعنی ونس دومره موضوع راځي نه بعد بل موضوع ده هوم ډرایوز ته یعنی هوم فولډرز ته یعنی ما سره چې ده په دفتر کې یو لس کارمندان است دغه لس کارمندان چې ده یعنی مختلفو کلاینټونو کې چې ده دی لاګین کیږي او الته ډاکومنټس کریټ کوي او په ماغه پیسانو کې ډاکومنټس بیرته پرېږدي او کله چې موږ سره سلور بجیش نو بیا هغې نه بعد چې ده یعنی د کور په لورې خوشي کېږي موږ یعنی زیموس نو کله چې سلور بجې ختم شي او لار شي د کور پس نو موږ اوس مجبور یو آی ټي مجبور ده چې بیرته دغه یوزر غونډه اماغه پیسانو کې دی لاګین کی او الته ډاکومنټس یوز بي کې راواخلي او بیرته چې د سرور ته انتقال کی نو شاید په لږ بجو شپو کې دا ختم خدا مونږ ته چې ډېر سرخوږی ده زه راځم دې دپاره یوه فسیلیټي جوړوم یعنی هر یوزر ته جدا هم فولډرز کړي او دې یوزر ته وایم که کله چې تاسو دا نوی ډاکومنټس کریټ کوئ نو مستقیم په خپل هم فولډرو کې چې دی واچوئ که کله چې هغې واچئ نو مستقیم هم چې دی سرور ته څه کېږي یعنی خپله راځي خو هر یوزر د پاره تاسو به هم فولډر جوړوئ مخکې مونږ په ور ګروپس کې چې دی هوم ډرایو هم ویلی که چیرې هوم ډرایو اوسي او په هغه هوم ډرایو کې واچئ نو دا چې دی هغه بل سره قصد لري ډایرکټ د هغه سره لیکئ شپ ډیلیټ وکړي دا خو لانجه شو ده نو که چیرې مونږ هوم ډرایوز کریټ کړو یعنې هر یوزر دپاره جدا دا بیا کولی نشي چې د هغه هوم ډرایو ته لاړ شي هغه کولی نشي چې دې هوم ډرایو ته راشي یعنې مونږ چې دی هر یو کس چې دی جدا کوو او کله چې ډاکومنټس واچئ نو مستقیم باید سرور ته چې دی خپله اتوماتیکس راشي لاړ به شي اسټارټ رنز ته ډي ایس ای ډاټ ام سی ته ډومین ډیټابیس ته تیر ورځې ما تاسو یو یوزر جوړ کړی په نامه د نصرت یا علیو موږ سره علیو
رائټ کلیک کو پاسورډ هم د ځان نه تله یعنی جان shift 2 1 2 3 confirm John shift 2 1 2 3 زه یو تا کوم تاسو هر یو ته جدا اوس کله یوزر جوړه لسم ډرایو ډیر وخت زه یو تا کوم نصر یعنی علی ته ذکر کوم لر وشي د سرور یو ډرایو ته بلاش چې هر ډرایو غواړي لکه الونس ال لګ آیونس بیا رائٹ کلک کو رائٹ کلک نه بعد نیو نه بعد چې د فولډرز سپنا مورته جوړو او بیا په همدې طریقه رائٹ کلک کو پراپرټیز ته شیرز ته ایڈوانس شیر دس پرمیشن ایوریون دا ختموم بیا ورسو پکې دنه کېدلی شي everyone چې دا پکې ختموم اډ کوم څوک اډ کوم علي یوزرز یعنی د دې هوم ډرایو د دې فولډر یوازې آنر د څوک وي علي یوز بیا چې دا اوکے کوم فول کنټرولز اوکے او بیا کلوز صحیح کلوز نه بعد چې دا اوس علي په هغه کلاینټ پی سي کې لاګین کوو علي په کلاینټ پی سي کې لاګین کوو خود لاګین نه مخکې چې دا یو پروسس پاتې شو لای بچې بیرته ډومینز ته بیرته ډومین ډیټابیس ته بلاړ شي او دلته په دې علي یوزر باندې به رایټ کلیک او څه به وکړي پراپرټیز ته بلاړ شي پراپرټي نه بعد چې دا پروفایل نه بعد څه شی جوړه ورده هم فولډرز کنیکټ دوه ځلې بیک سلیکټ دا فولډر د چا نه شیر شو سرور 10.0.0.1 فولډر نیم څه شو علي فارورډ سلاش ډومین نیم څه شو ده ایراسافت ها غدا لیکل ډومین نیم په دې نوم جوړ بیا چې ده اپلای اوکے او بیا چې ده هم اوکے اوس پریس آل کنټرول ډیلیټ سویچ یوزر ادر یوزر نیم علي ده پاسورڈ جان shift 2 1 جان shift 2 1 2 3 ها پدې باندې خو موږ پیس ریسټرکشن لګول پنځشنبه پورس رائټ کلیک کو پراپرټیز ته اکاونټس ته لاګان ټو ته فکرم ده هغه نوم خو کمپیوټر نه مې خو هغه خو نه د جالبات او بخې اقبال شاه په بي سي دا اخواته کو all users all computers apply okay right click بیا ریفرش هیڅ خبره نشته کار کوي start run خب پاسورډ هم سو کو ورته دام پنځشنبه پورس لګول او دا پالیسی چې आवाज پلان کې یوزر کې لاګین شو خو نور کې نه کافي کې رموس خداغه چې څوک ممبر د داغه کمپیوټر نیم چې جالبات هایپن پی سي دي او دلته مونږه چولې و اقبال شاه هایپن پی سي خب علي یوزر چې د مونږ سره لاګین شو رائټ کلیکس پرسونالایز ته ډیسکټاپ یعنی چینج ډیسکټاپ آیکن ته مای کمپیوټر او د آیکن ورته جوړوم اوکے اوکے نه بعد دا کوم طریقه کار چې مونږه کو دا به علي ته تو خیر ځکه چې اوس خدا زه دې کې جوړې سبا بل پی سي کې لاګین کیږي بل کې لاګین کیږي یعنی دا طریقه کار چې دا رائټ کلیک مای کمپیوټرز او چیرته وځي میپ نیټورک ډرایو منیج نه لاندې کلیک بای کلیک نه بعد دوه ځله بیک سلاش فولډر د چا نه شیر شوی 10.0.0.1 سلاش فولډر څه په نامو الیس بیا وسو کی فنش بیک فنش نه بعد چې دا اوس ډبل کلیک مای کمپیوټر سی ډی رام نه لاندې ګوره دلته ورته واغه جوړ ډرایو جوړ شو بنش او چې څومره ډاکومنټس دا غدي علي څومره ډاکومنټ چې دي دا بزي او په دې ځای کې بس شي کوي جوړي وي الته چې کله جوړې ک نو مستقیم هم چې د سرور ایډرس علي په دې کې خپل راځي
مشکل خو دلته وګوره زما دغه فولډر کوم یو ډرایو کې جوړ شوی آی ډرایو څومره سایز ده دلته ګوره ټول سایز د سرور نه نیولای غونډه سایز زمونږ د دې ډرایو نیولای خو زه غواړم چې په دې باندې څه وکړم کوټه ولګوم نیټورک کوټاس یعنی ډرایو باندې به رایټ کلیک کې او هغې نه بعد برابري نه بعد کوټه انیبل ډینه په دې چیکونو تاسو پوهیږئ تاسو ته مې ښودلي دلته به نه چې دا په خپله لګېږي وارننګ مارننګ کوټه بیا کوټه نیو کوټه په چا باندې لګو ده علي باندې چیک نیم اوکې څومره سایز ورته ورکې لکه لس کیبي وارننګ دې څومره اته کیبي اوکې کلوز به یې کې اپلای اوکې سایز ور باندې کم شو یعنی د لس کې بنا زیات ډاکومنټس اوس په دې کې دا چولې کچی ته تاسو کوم بل یوزر ته لکه نصرت ته اغه لدم چې د پم دی آی ډرایو کې چې دا هوم ډرایو د جوړ کړه اغه لدم پم دی کې جوړ کړه ځکه چې علي ته مونږ جدا جوړو نصرت ته جدا جوړو زبی ته جدا جوړو بل ته جدا جوړو خو د غونډو هم فولډر پم دی ځکه موقعیت لري پم دی ډرایوز اوس خو په دې ولګېدم دغه نور باندې خو نه لګېدلی سمو کې پم دی ډرایو رایټ کلیک به کې برابري ته ولاړ شي کوټاس ته داسې نه چې دا چیکه خواته کې ښه چیک سره د کار نشته صرف به ته راځي دغه کوټه انټریس ته او بیا هغې نه بعد به ځې چېرته کوټاس ته نیو کوټه ته لکه بل یوزر ما سره نصرت ده صحیح چیک نیمز اوکې سایز ورته واچوم دې له چر څومره اچوم اوکې بھائی او بیا دا به بند کې او بیا به دا څه وکړي اوکې بھائی بس صحیح قبول وي ښه سایز خو ور باندې کمه شو خو فکر دی وي چې دې ذمهواره مونږ خپله یو که دې کې ډاکومنټس اچئ نو مستقیم سرور ته راځي خو که چېرته دا د قصد نه یوه څه په دې کې ډیلیټ کړي نو چې د هغې نه ډیلیټ کړي خو د سرور نه هم ډیلیټ کړي دا خو بیا هم لانجه مونږ ته جوړېږي زه لازمه د دې نه چې دا ډیلیټ یې کړي یا د دې په سوچ کې چې دا د ډیلیټ اپشن کوم مرز راشي زه غواړم چې په دې باندې شډو کاپیس ولګوم زه هم کله چې دا ډیلیټ کوي ډیلیټ دی واپس د دوباره ورته څه وکړو ریسټور وکړو که چېرته د چا نه یو څه ډیلیټ کېږي نو دوباره څنګه کولی شي ریسټور خو د هغې نه مخکې راځو اول شډو کاپیس هغه فولډر په همدې کې پروت دی که نه رایټ کلیک کوو پراپرټیز ته ځو پراپرټي نه بعد چې دی شډو کاپیز ته ځو شډو کاپي نه بعد چې دی کریټ ناو کوو او بیا هغې نه بعد چې دی انیبل کوو یس کوو یس نه بعد اوکې اوس یې ګوره علي هلته ځي ګوره هلته ځو هغه ډرایو ډبل کلیک کنټرول ا شفټ ډیلیټ هغې نه هم ډیلیټ شو زما نه هم ډیلیټ شو اوس وایي چې زما نه یو فولډر په ساوه ډیلیټ شوی دی ساوه هغه راته بېرته دوباره رسټور یې کړه آی ټي نو دا شیان خو په دا دي رسټورینګ چې دی مونږ کولی نه شو رسټورینګ به هغه خپله کوي ځان ته هغه به ځي چېرته سټارټ رن ته به ځي دوه ځلې بیک سلیش ته به ځي سرور آی پي ادرس ته به ځي او څه په نامه د ډرایو علي هغه به دا کار کوي ښه زه درته کوم چې ویډیو کته راشي رایټ کلیک به یې کړي برابري ته به ځي او پریویس ورجن ته ګوره زه هېڅ کولی نه شم زه چې اډمین یم زما چې خپله فولډر ده زه پکې دننه کېدلی نه شم ولې ځکه چې آنر صرف او صرف څوک ده ښه
زه خو نشم کولی زه د اخوا ته کوم هغه به دا کار کوي سټارټ رنګ ته به ځي دوه ځلې بیک سلیش ته به ځي سرور آی پی ادرس ته به ځي او فولډر څه په نامه ده علي رایټ کلیک به یې کړي پرابلیس ته به ځي پریویس ورجن ته به ځي ګوره دې له راځي کاپي سټور هر څه ورته راځي هغه به څه وکړي سټور اوکې او بند هغې له هم راغلو ما ته مشکل چیرې زه سرور خو نه دی هغه کلاینټ زه سرور آی پي خو ورته به ورکوې که نه کوم فولډر نو دا چې جوړ کړی دی نو څنګه دی کوم ځای نه خو دا چې هوم ډرایو ختم شو خو بیا هر څه ختم شو که نه دا فولډر دی دا علي چې دی فولډر دی خو هغې له د ډرایو په شکل باندې ځي دا خو اصلي فولډر دی که نه غواړو چې هغه پی سي باندې کړو یعنی چېرته ځه سټارټ رن ته لاړ شه او بیا شټ ډاون مینس په دې خو پوهېږي ایډز د هغه څه شی پي دی 10.0.0 انزر همداسې دی که نه اوکې څه شی کې ریسټارټ کې شټ ډاون کې زه وایم شټ ډاون یې که څومره وخت کې 1.5 سیکنډ کې میسج څه ورته وایم چې یو آر پی سي آف او بیا څه وکړه اوکې ګوره هغې نه میسج ورغله خیال دی یور پی سي آف 1.5 سیکنډ بعد چې د پی سي څه کېږي بندېږي که چېرته غواړي چې نه بندې نه شي نو مینس آی په ځای ای به ولیکي صحیح شو خو پرېږده چې بند شي مشکل خو چاله نشته پوه شوې هم فولډر باندې